فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلبنا وذلنا وابتهالنا والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. فامك معظمك بیت اللہ دے، او مدینہ کی محمد رسول اللہ دے. فمکہ کی صفاشت دے، مرواشت دے، مکہ کی صفاشت دے، مرواشت دے، او مدینہ کی خل گنبد خضرا دے. مکہ کی منا مسجد نمرشتا، او مدینہ کی خل مسجد قبا دے. مکہ کی پاک رسولو پیدا شوے، او مدینہ آخر مسکند مصطفیٰ دے. مکہ کی کعبشتان وروری گیا، او مدینہ کی محبوب خود تشریف فرما دے. مکہ معظمہ کی خلق حج کری، او مدینی تچین ذکار د جفا دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. وما معزز محترم سامعین حضرات رنم، دا رمضان او دا رمضان دا صیام او دا روزو او پر رمضان کې د قیام او د شپې د شوګرو
او خاصتا د لیلۃ القدر او د اعتکاف متعلقه بیانات پر رمضان کې شروع دي. د نننی بیان خلاصہ هغه هم د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرا یو طولانی و طویل حدیث و داغی خلاصہ دننی بیان خلاصہ ودا حدیث امام شیخ ابن حبان پا کتاب الصواب کے ذکر کردے اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہم نقل کردے اور علامہ منذری رحمت اللہ علیہ پر ترغیب و ترہیب کے ددی حدیث د ذکر نباد وائی ولیس فی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ دا سے سو کے سند کی نشت دی چیز آغا پر ضعف کے علماء اجماع کری اگر کہ بعض راویانوں کی قیل مقال لباز یا اموشتد نداشن تروایات و ترغیبات و ترہیباتو کی دا اکثرین علماء پا نسبان پیش کول دا جائز دی. طولانی حدیث دی پاکی ترغیب دی دا رمضان دا سیام و دا قیام فضائل او یو دو خطرناک عملون دی دری چاہاں کارون پچا کیوی دا رمضان دا زیاد و کثیر التعداد کی بخششنا ہاں امتیانو تنرسی گی چاکے چدری عمل موجود نو کم علماؤنا مداوری دلی چی رمضان کے انسان تا بخن کی گی نو دا بسیوا دا حق دری جماعاتو نئی چی کم دری عمل کئی اگوی تا بخشش نمیلاوی. دوائی دا حکیم او دا ڈاکٹر علا فیدہ کئی چی دا مضرات و دا آغا سیزنونا چی دا انسان تا تکلیف ورکا انسان زان بچ کپریزو نشی نو دوا تاثیر نلے. دا دری سیزن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متعدد روایاتو کے ذکر کری کہ دا دری عمل اچھا کیوی بخشش نکی نبیہ پر رمضان کے متبخشش نوی دا حج پا کولو متبخشش نوی دا عرفی پر روجہ و دا عاشوری پر روجہ او نور چکم دا بخششات و روایات دی او دا معزز و اوقات و دا مقدس و اوقات و دا ایام و فضیلتون دی نو دا دری جماعت و تب بخشش نوی اگر آج انشاءاللہ بیان بش. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دے فرمائی چی ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا واوردل شاہغدہ سے فرمائل ان الجنة لتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان. محمد مصطفیٰ فرمائی یقینا جنت خیست کولشین دیو کالنا تربل کالا پا وقت دخول دمیاشت دا رمضان دا جنت تزین و دوبارہ صفایانیو خیستہ کول چی دی دا رمضان پا شروع کی فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ کلچ دا رمضان اولش پراشی دا الہ العالمین دا عرش داغی دلندن یخکلی ہواراشی یقالو لها المثیران آغی ہوا تا دا مثیری ہواوین در دی ہوا نم دی. دا بعض الفاظ دا حدیث و نوازح معلومی گی چلی کی دخل اجتحاد لرنشت دیو دا منقولات دیو سما دا او دا محمد مصطفیٰ نوری دلی یقالو لها المثیران آغی ہوا تا دا مثیری ہواوی دا عرش الرحمن دلندن اخکل مزیدار ہوا راشی دا ہوا پا جنت وردن نشی فتصفق ورق اشجار الجنان وحلق المساريع
د جنت د بوټو چې څومره پاڼې دي د هغې هوا په وجه دا پاڼې په خپلو کې ټقېږي، خپلو کې چقې وهي او آواز ترې روځي. وحلق المصارع د جنت د بنګلو چې څومره کړېګانې او زنځیرونه دي هغه زنځیرونه په خپلو کې وشرنګېږي، آواز ترې راپورته. د جنت د زنځیرونو د دروازو د جرندو او د جنت د پاڼو دا هوا چې پې ورشي دا خپلو کې یو آواز شروع. فیسمع لذلك تنین لم يسمع السامعون احسن منهم. و د جنت د جرندو زنځیرونو او د جنت د اونو د پاڼو د شرنګاري او مزیدار آواز شروع شي. محمد مصطفی فرمایي چې دا دومره ښایسته د سرود یو خوند لري چې لا تر اوسه پورې یو غوږ دومره مزیدار آواز اورېدلی نه وي. داسې یو آواز ترې راپورته کېږي چې لا غوږ نه یې اورېدلی، داسې یو مزیدار مست آواز ترې راپورته شي. فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا مزیدار آواز د رمضان پشپه باندې چې د جنت د جرندو زنځیرونو د اونو د پاڼو نه راوځي، د جنت په بنګلو کې دننه ناستې حورانې حیرانې شي. نو فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا څومره غټو سترګو والا حورانې او سپینې حورانې چې جنت بنګلو دا راښکاره شي تر دین چې دی ودرېږي بین شرف الجنت د جنت په دویم چت کې چې کوم بالاخانې او بالاخانې کې چې چجي وتلي وي په دې چجو کې راودرېږي چې دا څه قصه چې آواز دی او سرود دی. ورته وویلی شي دا خو د رمضان اوله شپه ده، جنت مزیدار او تزیین وشو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امتیانو دپاره د جنت دروازې کلو شوې، د جهنم دروازې بند شوې، شیاطین وتړلی شو. دوی ته دا وویلی شي، دوی خوشحاله شي، ډېرې خوشحاله شي. فینادین هل من خاطب الی الله فیزوجهم. دا حورانی آواز کوي هل من خاطب الی الله فیزوجه. مونږ الہ العالمین پیدا کړیو، زمونږ واکدار، زمونږ والی و متولی الہ العالمین. د دنیا د جنکو پیدا کړي الہ دی، خو پلارانو وروڼه ورته پیدا کړي، نو چې چاته ورکړه راکړی نو هغه یې کوي، او چې څوک چا باندې جرګه کوي نو په جنۍ یې نه کوي، په پلار رور باندې ورته کوي. اوس د جنت حورانې خو نه پلاران لري نه مورګانې لري، نو هغې جرګه به چاته کوي، چا باندې به جرګه کوي چې الها ای فلانه دا یوه حوره خو ما ته م راکړه په نکاح باندې، جرګه به په چا کوي. نو دا حورانې آواز کوي فینادین چغې وهي هل من خاطبین الله. اے د محمد مصطفی امتیانو څوک شته دی چې الہ العالمین ته په جرګه راشي زمونږ باره کې، زمونږ متولی باری تعالی دی. الہ ته ووایي چې تا باندې جرګه کوم یوه حوره ما ته م په نکاح باندې راکړي. فیزوجه، نو بس الہ داسې سخي ذات دی چې چا پې جرګه وکړه مونږ یې وغوښتو نو الہ مونږ هغه ته ورکوي. د حورانو جرګه به چا باندې کوي؟ باری تعالی باندې وکړي. هغه متولی دی چې دا حورانې دی هلته پیدا کړي جنت کې، نو هغې کې مونږ ته م راکړه. ثم يقولن الحور العين. بیا دا حورانو ته حورانې ولې وایي؟ حور سپین ته وایي، دا ډېرې سپینې دي. عین دا مبالغه ده. خلک وایي د فلاني غټې سترګې نه مانا ټولې سترګې وي، نو عین مانا غټو سترګو والا او حور مانا سپینې حورانې د غټو سترګو والا د حور عین مانا. او هغه داسې حورانې حور مقصورات فی الخیام، محبوسې ساتلی شوي دي په خیمو کې. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. انس و جن هغې مخکې د هغې تمس قدرم نه دی کړی. او داسې حورانې دي عواشقې په مړونو خپلو باندې. ان للمتقین مفازا حدائق
وعنابا وکواعب اترابا. نو دا درمیان سالی دی او په خپلو خاوندانو باندې بد نظری دی، نظرونه بل خواته نه اړوي. ثم یقولن الحور العین، و بیا دا حورانی لگیا شي جنت کې چې کوم رضوان، جنت کې خپل رضوان الجنه دی، د جنت خادمین دی، د جنت شرطه ده. خسته پارکونو کې پولیس ګرځيږي امنیت د پاره، نه دا د جنت هغه د دې بدا د خدمت د پارم دی او د ډول د پارم دی. خدا ګور ډیر خسته دی. محمد مصطفی فرمایي چې آخر جنتی کله جنت تلاړ شي دا دی جهنم کې بس کور شوی او ډیر تکلیف شوی وي. محبوب وي چې ټولو نه آخر جنت تزوی زاغم پیژنم. هغه چې جنت تراشي ندل تبدار رضوان الجنه د جنت د خادمانو کې یو دانه وګوري اب دومره نورانی وي، نو دې برسي ګمان کوي چې ګنې دا رب العالمین دې. نو خر ساجدا الله، اس په سجده به پریوزي هغه ته، هغه به دې ګریوان کې ونی سرانیغ به کې داسې شي کېده وی انت رب العالمین، ته رب العالمین ته ته سجده کوم. هغه ورته وی زستاسو د جنت یو خادم ما پولیس ما سکار مل سجده ملګو وی خخته دومره خستوي مایګنه ته رب العالمین. نجددن تیر شي نو یو بل رضوان الجنه به هغه بددن ډېر خستای نه دی وی چې اخو خدای تعالی نو خدا دی هغه ته پریوزي په سجده. نبی علیہ السلام غدری داسې ذکر کړی وی یو نه بتیری کې بل ته په سجده پریوزي، هغه به رانیخ کی چې رب العالمین نه ما ته سجدی مل. نو دومره خسته دي چې دا ساده جنتی او پر خدای تعالی ګمان کوي چې ګنې دا باری تعالی. حوران आवाज کوي یا رضوان الجنه ما هذه الليله، اے د جنت خادمانو دا شش پدا. فیجیبهن بالتلبیه، د جنت رضوان او خادمین ورته د لبیک आवाज کوي چې جنتی ورته आवाज کوي نو ډېر خدمت کوي. خو ډېر په خسته زبان سره به جواب لبیک، حاضرم خدمت ته خدمت. ندی حورانو تبم د جنتیانو د خاطر د خادمین د جنت داسي پاستا الفاظ وی لبیک. ثم يقول هذه اول ليله من شهر رمضان، به ورته رضوان الجنه و د جنت حورانو دا د رمضان د میاشتې اول شپه ده. فتحت ابواب الجنه للصائمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، د محمد مصطفی امتیان چې روزدار دي د جنت دروازې وتکلو شي. قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح ابواب الجنان ويا مالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امه احمد. لقد د رمضان پاول شپه ربی کریم رضوان الجنه دا سوین اے د جنت خادمینو د جنت دروازې کولو کوي، اے د جہنم مالکانو ججانو فرشتو د جہنم دروازې بند کوي د محمد مصطفی امتیانو نام چاچ روزي نیولي. ویا جبرائیل اهبط الى الارض، اے جبریل علیہ السلام زمکی تلرشا فاسفد مردت الشیاطین، سرکش شیطانان اتڑا، سرکش شیاطین اتڑا. نو چاویلی چې دا آغی زمانے پوری خاصو چکل نزول دا وحی کی دا. نو قرآن کریم رمضان کے نازل دا انا انزلنا فی لیلت القدر او شهر رمضان الذي انزل فی القرآن. نو دا دید پارو تڑلے شو چی قرآن کریم کی سوک دا زان نس جوڑنے کی ہو دی کسا آغا شیطانان وی تڑل شوی دی چی کم اسمانونو تخیجی دا فرشتو وازونو وریو دا علن روانی دستورو گزارونو کیگی وی دا آغا تڑلے شوی. وحفظناه من كل شیطان ماردنا دا دی استدلال. خدا دا بعض مفسرین رائے اکثرین رائے دا دی چی تر اسا پوری زمن دا نزول قرآن پوری دا خاص ندی، ہر رمضان کے مردت الشیاطین سرکشا اگا اتڑلے شی چی دا محمد مصطفی امتیان سرکشت. فاسفد جبرائیل علیہ السلام اتڑ مردت الشیاطین سرکش شیطانان وغلهم بالاغلال فزولنو یطڑا ثم اقذفهم فی البحار اوی تڑاو بیائی سمندرونو پغرونو کیلتا گزار کا
حتی لا یفسد علی امت محمد حبیبی صیامهم ترسو چې زما په محبوب محمد مصطفی داغه په امتیانو روزي خراب نه کی. دا اوس چې ما خام کې مازیګر کې جنگونه ګوري او نور فسادات ګوري دا سرکش نه دي واړه واړه شیطانان خوشي دي. قال ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان ہر شپه د رمضان چې بیا راځي رب کریم داړخ نه आवाज کوونکې आवाज کوي لمنادي ينادي 3 مرات هل من سائل فاعطيه سؤلهم سوکشتري چې غختن کوي چې هغه مسئول ده چې سغواړي ورکړي شي وتا هل من تائب فاتوب عليه سوکشتري چې ما ته رجوع کوي په توبې سره چې زه رجوع ورته کوم په مغفرت سره یعنی سوک تو بیستون کشتا حال من مستغفر فاغفر الله سوکشتا چه بخن رانو غاڑی بخنو توکم. قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجب النار. دالوی بشارت رب کریم په هر شپه د رمضان هر ورځ د رمضان کې درو جماعتی پٹیم بانی 1000 عتیق من النار زرزرہ سلزرہ یو لگ جوڑی گی او سلزرہ او زرزرہ 10 لاکھ جوڑی نو 10 لاکھ کسان درو جماعتی پٹیم دا عذاب نخلاصی کلهم قد استوجب النار چه دا تردغ ٹیم چه بخنه کیگی د گناہونو په وجه د رب کریم پنځ هغه خلکو چې دوی ته جهنم واجب شوی وو. هر جماعتي پټیم 10 لاکھ کسان وي داسې بخل کیږي چې د خدای تعالی پنځ دوی ته جهنم واجب و چې دا بخامخه جهنم ته ځي. خو د رمضان په یوه شپه کې د محمد مصطفی سره دا وعده شوې ده چې د رمضان د جماعتي پټیم ستا امتیان 10 لاکھ به بخم جهنميان چې ما فیصله ده دې کړې چې دا به جهنميان وي آغی با در رمضان در جماعت پٹیم 10 لاکھ بخمو جنت تبی لے گا 10 لاکھ گوری دیر شیدے امتیانم دیر دے ہو میگتانو ندام زیاد تی خو گوری 10 لاکھ هم دا خودر رمضانو ندی کن او پیوش پا کی 10 لاکھ کسان او امیاد ساتی نو امتیان دیر دی خو گوری اگر زیدلیے یو حج تا تلیے دا اسلام گوری پاکستان او سرحد تراغن شوی دی خوا بار شته مسلمانان خو ګور ډېر ګډوډي شنو ډېر بد حالات دي ډېر بد حالات دي اسی داسې ملکونه د اسلام مسلمانانو شته چې هغه صرف خبر دي چې مونږ نکونه مسلمانان تیر شوي تاجکستان ته کلاړې نو هغه خلک صرف دومره آگاه دي چې مونږ مسلمانان یو خوشحال دي او په چین کې هم داسې یو ځای شته دی اورنچي ورته وایي څه ورته وایي هغه هم وایي چې مونږ مسلمانان یو دومره نور داسې خبر نه دي چې اسلام څه شی دی او مونږ څه شی دی یو نیم کس نه سیوا دام لوی خبر ده په مقابل د کافر کې دام بیا خلک دی اخر خو به جنت ته لاړ شي کنه دا رمضان پشپه چې بخنه 10 لاکھ ته کیږي نو دوی ته هم پکې وشي خو امید ساتي چې الہ العالمین ان شاء الله موږ ورته روزي نیسو قیام ورته کو دعاګانې ته غوړ الحمدلله ټول نه زیاته خوشحالي پدې چې عقیده مو جوړه چې عقیده مو خراب وي ګوري بیا دا شیزونه فائدې نه کوي ښا بیا نه روزه فائدہ درته کوي نه منځونه او نسونه خبره ټوله بنسټي د عقیده نو دا 10 لاکھ کسانو تباخنو شي او ټول هغه وی چې استوجب النار جهنم دوی ته واجب شوی او بیا تباخنو شي. فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما اعتق من أول الشهر إلى آخره. کله چې بیا د رمضان آخر شپه راشي بیا دا 9 شپو کی دا ټول رمضان کی چې څومره بخشش امت د محمد مصطفی ته کړل نو د رمضان په اخر شپه یو شپه باندې هغه چنده هغه ټول رمضان کی چې څومره بخل شي په یو شپه بیا دومره بخنه نور وشي نو 9 شپو کې 10 لاکھ چې د شپې شي نو دا 2 کروڑ او 9 لاکھ شو کنه 2 کروڑ 9 لاکھ چې کم دینو دا په رمضان 9 شپو کې بیا په آخري شپه کې بیا دومره بیا وبخلی شي
نو دا 15 کروڑه 80 لاکه 80 لاکه 15 کروڑه 8 لاکه کسا 80 لاکه کسان په یو رمضان کې هغه چې استوجب النار جهنم او تر دغه ټیمه واجب لیکل شوی چې دا جهنمی دی او په رمضان کې 15 کروڑه 80 لاکه امتیانو د محمد مصطفی ته بخنه وشي نو چې بیا په 15 کروڑه 80 لاکه امتیانو کې زه ناراضم او ته ناراض نو بیا د غټ خیر نه محروم شو کنه ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې رمضان کې چاته بخنه و نشي نو فمتا نو بیا به کله وته کېږي چې پرې کې و نشي نو کله به منبر ته ختن و امین وي بیا جبرائیل علیہ السلام بیا چا پختنه وکړه چې ولی دی امین وي جبرائیل علیہ السلام راغه او ویل چې د کوم امتی ستا باندې رمضان روزه راشي او د دومره نیکیونه کې چې باری تعالی د تبخنه وکړي نو د هلاک او تباشي ما وی چې امین د خدای د رحمت نه ویل لري چې رمضان کې دومره بخشش سره بخنه نه کیږي بیا هم د الٰه د فضل امید ساتل پکار او بل دانی کان چې کم دی ګوري دام شتري او ډیرو بل الٰه العالمین کله کله یو سړی ډیر ګناګاری بس هغه کې څه خوبي نو هغه خوښ شوی دا اوس د خدای تعالی خوښه ده چې په دې 15 کروڑه 80 لاکه کسانو کې زوته راوستي کوي نه راوستي خو موږ به دعا غواړو چې الٰه موږ هم پاره کې راولي دا بیا په اخري شپه دومره بخنه نور وشي وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ او بیا چې کله د ليلة القدر شپه شي جبرائیل علیہ السلام ته باری تعالی امر کوي دا اسمان نه فرشتو په یو لوی ډله کې راکوش شي وما هم لواء جنډه ور سره یخضر شنه جنډه یو شنه جنډه ور سره شین لباس سره تعصب مکوي ډیر خلک د بریلیت په تعصب کې راغلي چې شین سيزو ګوري نو بیا وایي دا و چتر جهنمی لباسي او حال دا چې دا چا د شین لباس سره دشمنی ده نو که جنت ته دی لاړو نو جنت کې جامې څنګه دي ثياب سندس خضر په جنت کې جامې د ورېخمو دي خوشنی دي نو ټولو جنتیانو جامې التشنی دي بیا او دا شینواله هم ګوري د آسماني شین نه دی هم دغه توتپاڼې شین دی دا خضر دی طویل کی گنبد خضرا چې ورته وي خضر سندس خضر من استبرق وجن الجنتین دا نو دا شنی جامې شنو سره تعصب مه ساتئ او ابن سیرین رحمت الله علیه دارنګ عبدالغنی نابلسی صاحب د تاثیر الانام فی تعبیر المنام هغه دا ذکر کوي چې چا سړی خوب کې ولید مړ شوی وو او دا شنی جامې وي او یا سپینې جامې وي نو دا دلیل د سعادت دی چې دا سړی ښه سړی دی باری تعالی بخنه وته کړي او که خوب کې ولید چې تورې جامې وي نو دا سړی بیا بیکاره سړی دی ته بخشش نه دی شي نشنه جامه او سپینه جامه دا بهترینه جامه ده شنه په دې لحاظ چې دا د جنتیانو لباس دی او سپینه خو نبی علیہ السلام خوښه کړې ده او امر یې کړی دی چې تاسو دا اغوندئ او په سپینه جامه کې مړي دفن کوئ نو دوی سره لیوان اخضر شنه جنډه وي فیرکض اللواء علی ظهر الکعبه دا شنه جنډه د لیلة القدر په شپه جبرائیل علیہ السلام د فرشتو په جماعت د کعبې د بره ودرئ وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما الا في تلك الليله دا روایت کې تفسیر شوی دی صحیح حدیث دار 600 وزری د جبرائیل علیہ السلام 600 وزری دی د 600 وزرو کې دوه داسې وزری دي چې هغه فقط د ليله القدر په شپه باندې کولاوي بل کله نه کولاوي وينشرهما في تلك الليله د ليله القدر په شپه کولو کې فیجاوزان المشرق الى المغرب دومره لوی وزر دي چې مشرق او مغرب نه تیری شي فیحث جبرائیل علیہ السلام الملائکه فی هذه الليله بیا جبرائیل علیہ السلام د فرشتو د ډلې ته تحسیس او تیزوالی او توزر خوري شي فیسلمون علی کل قائم وقائد ومصل وذاکر دا فرشتي بیا چې څوک د شپې په منځ ولاړی هغه باندې سلام اچي څوک چې ناس ذکر کوي څوک منګزار وي وذاکرن او څوک چې ذاکر وي ويصافحون ومستړي مشور سره کوي الفجر کلچین
سبی را پورته شي سبی شي. ینادی جبرائیل علیہ السلام معاشر الملائکة فرشتو تاواز الرحیل الرحیل زی واپس لل شروع شو. فیقولون یا جبرائیل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا فرشتی جبرائیل علیہ السلام نے پختنه کئی الہ العالمین دا محمد مصطفی امتیانو حاجات سنگ کڑل حاجتونه وتا پورا کړل. فیقول جبرائیل علیہ السلام وتا فرمائے نظر اللہ الیہم فی هذه الليلہ فاعف عنهم وغفر لهم الا اربعا. الہ دی ټولو ته چې د شپه کې چا قیام کړی دی، چا عبادت دعا کړي، چا ذکر کړي، هغوی ته د رحمت نظر وکړه او بخښنې ورته وکړي. الا اربعه مگر څلور کسان هغوی ته بخشش نشته. صحابه کرام ویریدل. فقلنا یا رسول الله من هم؟ مونږ پوښتنه وکړه اے د الله رسول علیک السلام من هم؟ دا څلور کسان څوک دي؟ قال رجل مدمن خمرنا بل هغه یو سړی هغه دی چې هغه دایمي شراب خور دی، دایمي شراب خور. دغه انسان چې شراب خور دی دایمي دی سړي ته بخشش نشته. دویم وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمانه عادت بخشش نشته. مور او پلار نافرمان عادت یوازې عاق نه وي چې چاته پلار او مور عاق ویلی نو دا به عاق وګینه نه. عاق د عقوق نه نافرمانی چا نه مور او پلار خفای پارشي چې تی خفای. رسول الله مبارک یو صحابي ته تلقین کوي چې تب ګوره مور او پلار نه ازاره ولو کا اغتا او باسی من مالکا د مال خپل وای چې بچی زما د ازمکه او جیداد او سرمایه کې یو روپیم تا ته نه درکو بیا هم ته نافرمانی نه کې ګوري مخالفت بنه کې چې بیا هم صدر توای منی وای. او اوس چې یو مالدار پلار زوی د سرمایه نه او باسی نه دی به څومره مخالف شي او چې مخالف شي چې بیا ته ورته الکه مخالفت مکه نه نه وي چې ما ته زوی نه دی ویلی نو زه ته څنګه پلار وایم لنډه خبرې دی هلکه ته دا وته خوته نشي تا ته زوی وای کنه وای خوته زوی هته تتله چتا نشي او تا باندې داغه تابعداري فرض ده. فرض ده ګوريخه فرض عین فرض عین فرض کفایم نه ده چې ګنې پنځو زامنو کې یو کې نور غاړه بخلاص شي ټار یو باندې بیل بیل فرض ده تابعداري مخالفت بنه کې. دومره د والد هغه امر او د مور او پلار امر مضبوط دی که درته ویل چې دا بیبي به ته طلاقې او طلاق دې نه کړه معاق شوي دا ګورې سخت امتحان دی چې بچا راشي. پلار مور خفه ده ستا د بیبي او د مور جنگ راغلی دی. مور یو دم کر خراخ کله چې بچی بس دا ښځه دې کور کې نوره نه مانم دا به طلاق مخې سره به طلاق ورکې مخې سره کدی ور نه کو هغه خفه شو تعاق شي ګوري ښا د رمضان په دغه دومره خلکو بخشش شوه او کې ستا حساب بیان کی. تاسو واقعا مشهور اوریدلی دا خونانو مقررینونه چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام پر خدا حرم شریف په سرزمین او دشت کې او بیا غو واده وکړتا اورې وخت بعد ورته دراغ اسماعیل علی السلام بار ته تلو سب دومره پښتنه ته وکړه کورنۍ حالات دې څنګه دی ډېر بد حال دی ډېر غریبي او فقيري ده ناشکر وکنه ناشکر او چې اسماعیل علیہ السلام ونی شخصیت سده نصیب دی او ته په دمن قبرونه کې بس ویخه زلاړه ما خو چې خاوند راغی ورته وای یو ضعیف انسان راغلی اوس پنګری سلامونه کول او پس د سلام نه وی چې دا کور دا درشلې دی غړي وړي دی دا خردا بدلی کا ویخه زنانه قمقله په پوینه شو خاوند چې څنګه کور ته راغی خوشبوئی په ولګی دا وینن کور ته څوک راغلی وی ولی ما باندې عجیب خوشبوئی رااله څوک راغلی پیدا سی سپینګره سړیو سلامونه کول او چې د کور درشلې دی بدلې کوي خا درشلې ته کنه مزه په مخه دی خش ګور د پلار بل چاته ویلیو چې هغه زوی ته می وی وای کنه چې دا درشلې بدلې کوي اشاره و صرفه اسماعیل علی السلام په څنګه کله کمالو کې طلاق کړه لري کړه او بیا غبل بیبي وکړه بیا ډېر وخت بعد اسماعیل ابراهیم علی السلام بیا راغی هغه ورته ډېر قدر وکړو وی ته خو ګردون والے تراشه دا سر درته وینځم هغه به پیژندلی چې دا زما سر دی نو بیا هغه سر ورته وینځلو او کم کانی باندې چې ابراهیم علی السلام خپې خوي هغه
مقام ابراهیم دغه کانی باندې ناست اوسم چاپه پکې داغي کې او دې باندې کعبه مبارکه ته چکلا داسې شړلې خونه وي پدې بودرې د ورته دیوال به کولو هغه اوسم شتا مقام ابراهیم چې ورته وي څومره عزتمن شو د سرو زرو غلاف په پاسه پروت دی او خلک ورزیو دا دیداری کوي دې کې څه چلو عام کانی او خو ابراهیم علی السلام په خپای خو سره نو دا وی خد څنګه حالات دی ډېر خپل حالات او ژوندۍ ډېر مزیدار تیریږي ګینه دا حرم په دغه دشتو کې دغه شپو کې څه شی ول ته سوکرات لم نه خو خزه شکر گزار وا ویخه خاون چې دراغه سلام ورته وای چې دا درشلې د کور دی مضبوطی او ساته نبی هغه ور سره پاتې شو ناغي بيدا کمال شو چې دا هغه شکر گزاري بیبي په نسل کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او شخصیت راغی دغه بیبي په نسل کې اسماعیل علیہ السلام اولاد د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انا ناشکر کنا شکر نه وکړي چې حالات خراب دي اداسي دي نو څومره به ترینه خزابته جوړوا یو بر پیغمبر بیبي وي نو پیغمبر چې جنت ته ځینو بیبي به څنګه پریدي چې مسلمان او شکر گزار وي دا به بولي وي او بل به محمد مصطفی نیا جوړ شوی وي د سلسله او شجره کې براغلي وي دا ډو متیانو ټولو به بخنی وته لاړ په یو ناشکرۍ باندې چې حالات می خراب دي او کمزوري دي او دادي ناشکری ورته دومره تاوان ورسو چې د پیغمبر د بیبیانو نه وته او د محمد مصطفی د نسل او شجره نسب نه بالکل وته ختم شو خاصه دا واقعا هم ته دار اخای کنه چې پلار روي ته وای بیبي دی طلاق کنه طلاقي وای کنه تابع دا موږ ته خیدا مسله کنه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ راغی او زوی عبدالرحمن سے بیبي کړي و نه وی بیبي کړي و خو دا سلری نه چې وکتل دا عبدالرحمن سے دی بیبي سره د مینی خبرې کوي او د پلار ته خوان ورنه کته بچی ته خلاړې پردیش سې ورته و نه وی چې تا خو خبرې کړي دی ما خامه روخته وراش وی دا بیبي بل طلاق کې ها اوس هغه دومره مرته نه وای چې څه ګناه